نه هغه زه یم او نه ته توپیر ترفې واخیسته زما رنګ زیړ شو خو تا نور هم سرخي واخیسته له ما یې ټوله وینه واخیسته تر تا یې دروړه اوس د غمونو هم لیلا ډیپلوماسي واخیسته د چا غزل د اورېدو د چا د سوچ کولو د چا د درد نه د نن بیا مړه شه مستي واخیسته ستا د رخسار د رڼاګانو په ښایسته بازار کې ستا لیوني فهیم غمجنه شاعري واخیسته د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم تمه دا روغ جوړ او خوشحاله به وئ او د صحت په کالیو کې منغښتې وئ قدرمنو نن زموږ سره د شاعرانو په دیره کې دروند او خوږژبی شاعر سید موسی فهیم صاحب دی قدرمنو راځو د فهیم صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو ژوند به یې پوښتو او کوشش کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو فهیم صاحب زموږ د شاعرانو درې په پاڼه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو ستړی مه شئ مننه محترم پاچا صاحب خوښه او خوشحاله یم چې دا ځل ما ته په خپرونه کې د شاعرانو درې په ښکلي پروګرام کې موقع راکوئ البته باید ستاسو د لیدونکو ته نیکې هیلې او درنې فرضیې ور وړاندې کړم مخکې له دې چې نورې خبرې وکړو مننه منندوی یم ډېره زیاته مننه فهیم صاحب زموږ خو دغه وړکه شانتې پروګرام دی نو هم مسافر او وطنوال ملګري مو په هغه شیشه باندې ویني راځو په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو سلامت سه خوشحاله دی پاچا صاحب مخکې له غزل نه زما دریز بل شان دی نو اکثره زما غزل یا شعرونه یا نظمونه چې کوم دی هغه داسې د درد رنګ لري نو راځم اول یو نظم به ووایو وروسته به بیا د هغسې یو غزل وکړو چې د مینوالو هغه درد چې دوی اخیستی دی هغه درد بیا په خوښۍ را بدل کړو نظم به ووایم نظم دی وایي سر به مې وګرځېد هغې به له لاسو ونیوم سر به مې وګرځېد هغې به له لاسو ونیوم د فلج مرض به زه په ټولو اندامو ونیوم چې به یې ویل مور دې راولېږه چې ومې غواړي چې به یې ویل مور دې راولېږه چې ومې غواړي اکثر به زه دغې خبرې له سلګو ونیوم او منم دا بده کیسه نه وه چې هغې کوله منم دا بده کیسه نه وه چې هغې کوله ما هم دعا زموږ د دواړو د کوژدې کوله خو په دې ټکې ریبري مې ورلېږلی نه شوه پاچا صاحب خو په دې ټکې ریبري مې ورلېږلی نه شوه هغې به تل رانه غوښتنه د ادې کوله زه د وختونو سیلابونو داسې وړی ومه زه د وختونو سیلابونو داسې وړی ومه هره خبره کې د هغې پوره وړی ومه او زه بې وفا نه وم ما مینې ته توهین نه کوو زه بې وفا نه وم ما مینې ته توهین نه کوو خود به مې ځمکه ګروله زه نیمګړی وم او هغه به هر وخت مروره وه په دې راځینې هغه به هر وخت مروره وه په دې راځینې چې له کوژدې نه مې ځان ولې تېروې راځینې عاجزه ګرمه نه وه هغې ته دا پته نه وه عاجزه ګرمه نه وه هغې ته دا پته نه وه چې مرګ ظالم راڅخه وړي دا دې راځینې ما چې مې پلار له لاسه ورکړو بدبختي شروع شوه ما چې مې پلار له لاسه ورکړو بدبختي شروع شوه له هغې ورځې نه په موږ باندې کښتي شروع شوه میاشت بعد مې مشر ورور په لاره کې موټر ووهه زه خو وړوکی وم چې موږ باندې نستي شروع شوه راته یادیږي زه به هرې دروازې ته ورتلم راته یادیږي زه به هرې دروازې ته ورتلم د کلي لویو جوماتونو ته چندې ته ورتلم که چا به څه راکړل د خدای او د رسول په نامه که چا به څه راکړل د خدای او د رسول په نامه ورور مې بستر و بیا به زه شفاخانې ته ورتلم څه وخت علاج د بعضې خلکو په ملاتړ روان و څه وخت علاج د بعضې خلکو په ملاتړ روان و کور دی د ټولو وي ودان ښه و په لوړ روان و اخر هغه هم رانه ستړي شول یوازې شومه ورور مې یوې ورځې نه بلې ته په ځوړ روان و یو ورځ درد ونیو له مانه یې ګولۍ وغوښته یو ورځ درد ونیو له مانه یې ګولۍ وغوښته لار رانه ورکه شوله ما له مورکۍ وغوښته د وخنې ته لاړه هغې په قرض ور نه کړله سر یې سرتور کړو په سلګو کې یې له خدای وغوښته زه مې د کلي خان ته لاړم د الله په هیله زه مې
د کلی خان ته لاړم د الله په هیله مال ورور مې مري زه خو راغلی یم ستا په هیله هغې ویل ورک شه دغه وخت ګوره راتلل دي ګوره هغې ویل ورک شه دغه وخت ګوره راتلل دي ګوره مړ دي شي ولې تاسو ژوند کوئ زما په هیله دغې خبرې راته خدای شته چې سم زور راکړو دغې خبرې راته خدای شته چې سم زور راکړو نوکر ټیله کړمه په ټول بدن یې اور راکړو ویلي چې ته هم د هغې زوی یې سوالګر روږدی ویلي چې ته هم د هغې زوی یې سوالګر روږدی زه ترې روان شومه پیغور یې زما د مور راکړو چې هسپتال ته رسېدمه ما مې مور ولیده چې هسپتال ته رسېدمه ما مې مور ولیده په لومړني ځل مې په کوکو سر تور ولیده له ما یې غېږ تاو کړه چې زوی او ورور دې غږ نه کوي له ما یې غېږ تاو کړه چې زوی او ورور دې غږ نه کوي سترګې یې پټې وې څېره مې چې د ورور ولیده ورور مې په تورو خاورو وسپارو نیم پاتې شو ورور مې په تورو خاورو وسپارو نیم پاتې شوه مور مې رنځ واخیستله مړه شوله یتیم پاتې شو ورور مې په تورو خاورو وسپارو نیم پاتې شوه مور مې رنځ واخیستله مړه شوله یتیم پاتې شو یو واده کړي خور یو زه بدبخت ژوندي پاتې یو ترونو هم یو واده کړي خور یو زه بدبخت ژوندي پاتې یو ترونو هم ویش کړه رانه ځمکه بې تقسیم پاتې شو اوس کور ته نه ځم هدیره کې زندګي کومه پاچا صاحب اوس کور ته نه ځم هدیره کې زندګي کومه د ژوند ستړی یم امید د خپل مرګي کومه د مور پلار ورور د مقبرو ترڅنګ خیمه لرمه د ورځې ماښام راځم د ورځې خپله مزدوري کومه مخکې به وه خو اوس مې خور هم نازولې نه ده مخکې به وه خو اوس مې خور هم نازولې نه ده وختونه وشول چې په سترګو مې لیدلې نه ده څنګه به وي خدایه موږ ټول ترېنه بېلتون وړي یو دا ځل خو ما هغه اختر ته هم راوستلې نه ده په دې ما مګره موازه په داسې حال کې نه یم چې تا ترې وغواړم زه د کوژدې خیال کې نه یم ستا خوږ ژوندون له خپل تریخ ژوند سره تړلی نه شم داسې ورځ نشته چې د زه په کوم جنجال کې نه یم په دې خطیر درته د ژوند کیسه کولی نشم په تا مې زړه سوځي په حال دې خبرولی نشم زما نه پلار شته نه مې ورور شته نه مې مور شته نه ورور کور لرمه څنګه دې وغواړم ځکه دې غوښتلی نشم منم وختونو راله هر قسم پیغور راکړو که ژوند مې ښه شو او که ترونو راله کور راکړو ستا سید مسا فهیم به تا ارمان ته ورسوي که چرته لاس مې شو روان او یا چا پور راکړو مننه فهیم صاحب محترم ډېره زیاته مننه آباد او سوکاله اوسې نظم مو دې واورېدو ماشاءالله ډېر عالي و نور قضاوت به یې اورېدونکو ته پرېږدو فهیم صاحب محترم راځو په دغه برخه کې اوس پوښتنې کوو که دا راته ووایې چې څومره وخت کېږي چې تاسو د شعر میدان ته راغلي او په شاعرۍ مو پیل کړی مننه پاچا صاحب محترم زه چې اندازن داسې یو 6 کاله کېږي مخکې مې لیکل خو هغه تاسو ته اکثره معلومات کېږي چې لومړني شعرونه داسې وي چې هغه د ټولنې نه وي چې سړی ټولنې ته راوړاندې کړي ځکه بعضې نیمګړتیاوې لري خو اوسه پورې زما شعر نیمګړتیاوې لري شعر نه مکمل کېږي او زما شعر خو بیا بیخي نه دی مکمل شوی خو څومره چې په ځان پوه شوی یم چې ما قافیه او ردیف پېژندلي دي نو د هغې عمر 6 کلن دی ډېر ښه ډېر وخت هم کېږي فهیم صاحب محترم که دا راته ووایه چې
تر دې دمه دې څومره شعرونه لیکلي دي دا درته معلوم دی او یا نه؟ پچا صاحب محترم ما اکثره کار شاید د میډیا له لارې خلکو د سوشل میډیا له لارې خلک ګوري که نه ستاسو په پاڼه هم ګوري دغه دی اکثره کار ما په نظم کې کړی دی او د شعر په پرتله د غزل په پرتله نظم ته زیات وخت ورکوم او خوښیږي مې د خلکو ته به دا سوال پیدا کېږي چې علت یې څه دی هغه به م زه جواب ووایم په دې خاطر چې نظم کې زه د خپل زړه بړاس وباسم که نه یو مکمله موضوع پکې څېړل کېږي هغه خبرې پکې ډېرې کېږي سړي ارمان پکې نه پاتې کېږي څومره چې اوږدوي همدومره کېږي نو شعر یا غزل له اتو کړیو نه چې لږ اخوا شخصتکونه تمامېږي که نه نو نظم ته لار خلاصه ده په دې خاطر ما ځان ته لار پکې هواره کړې ده. ښه ډېر فهیم صاحب که دا راته ووایه چې کوم چاپ شوي اثار هم لرئ او یا نه؟ یاره پچا صاحب په دې کې خو به د کارزاره شم ځکه چې تر اوسه ما په خپلو شعرونو باندې دومره اعتماد نه دی لرلودلی چې کتاب ته آماده کړمه خو نیت مې دغسې دی چې وروسته کتاب هر وخت کړی شي سړی وکړي خو چې کله شعر لږ پوخ شي ورته یې هغه یم انشاءالله نیت مې دی نیت به ړنګونه کله لږ شعر پوخ شي او څوک دومره تلوسه خو ما ته راکړي چې یاره فهیم صاحب ستا شعر په واقعیت د کتاب لپاره دی نو انشاءالله کتاب به چپ کوو د ټولنې دپاره به یې وړاندې کوو. مننه فهیم صاحب محترم مینوال به دې په تمه وي چې ستاسو د خولې نور هم څه واوري. نو ارشاد پچا صاحب محترم دا چې رمضان مبارک دی نو د دې په خاطر یو غزل دی دا وړاندې کوم خو خدای دې وکړي چې ستاسو او د لیدونکو خوښې وړ وګرځي وایي تل یې په اوښکو کله کله یې په خرمه ماتوم تل یې په اوښکو کله کله یې په خرمه ماتوم د مور د قبر سر ته ناست یم روژه ماتوم هر مازدیګر وایي دادا نن مور ته زه هم ورځم هر مازدیګر وایي دادا نن مور ته زه هم ورځم زه هر ماښام د خپل کوچني ورورک واده ماتوم تا یادوي راته مړی مې په مرۍ بندېږي تا یادوي راته مړی مې په مرۍ بندېږي اوس یې په هغه دسترخوان باندې زه نه ماتوم بیا خو راتلی نه شکار څومره دې وغواړمه بیا خو راتلی نشي کار څومره دې وغواړم ویالې ته ناست یم په ډانګ باندې اوبه ماتوم او پر اوسه کال به ستا په خوږ غږ پاڅېدم مورجانې پر اوسه پاچا صاحب د دې مور کلمه چې واورم زه یو پر اوسه کال به ستا په خوږ غږ پاڅېدم مورجانې ساک سید موسی په ایم په هر پیشنمیز زړه ماتوم پر اوسه کال به ستا په خوږ غږ پاڅېدم مرجانې سک سید موسی په هیم په هر پیشنمي زړه ماتوم په دې وروستیو کې ستا د خوښې غزل اورم ولې نه په دواړو سترګو یو غزل دی وای ای سرببرې لیونۍ له چا دې وغواړمه ای سرببرې لیونۍ له چا دې وغواړمه په کوم خوا لاړلې جینۍ چا دې وغواړمه هغه چې تا به روزانه راته کنځل پې کول هغه چې تا به روزانه راته کنځل پې کول اوس نه ښکارېږې په بلی چا دې وغواړمه باور دې وشه چې د ژوند خواږه مې تا وړي دي باور دې وشه چې د ژوند خواږه مې تا وړي دي په کت راپاتې دې سلګۍ چا دې وغواړم اوس تا همغلې نازولي سید موسی فهیم ته اوس ستا همغه نازولي سید موسی فهیم ته هېڅ ځمکه نه ورکوي ځای چا دې وغواړم مننه سلامت ډېره زیاته مننه فهیم صاحب محترم آباد او سوکاله اوسې چې خپل قیمتي وخت مو زموږ سره ځای کړ ډېره زیاته مننه سلامت اوسې پچا صاحب محترم زه هیڅ قیمتي وخت نه لرم قیمتي وخت مې همدا دی چې شعر ولیکم شعر ووایم نو دغه قیمتي وخت زمینه ماته تاسو متعیده کړه او بیا هم خوښ یم چې ستاسو ویاړ مې ترلاسه کړو تاسو سره کښېنستم او ستاسو د شاعرانو د درې پر سکرین باندې راغلم مننه ډېره زیاته مننه انشاءالله د شاعرانو درې پاڼې قدرمنو لیدونکو دا و د فهیم صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار
تر بل بیا چې موږ د بل شاعره پر ځو نو تر هغه در څخه زه عصمت پاچا او د کمرې په برخه کې یاد صاحب اجازه اخلو. د الله په امان.